علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو، زه محمد یوسف بنیر تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو د پاره د غنی خان د حسن په عنوان باندې چې کوم نظم هغه لیکل په هغه وضاحت کول غواړم. راځي چې وورو غنی خان د حسن په باره کې سوی. غنی خان وایي او تپوس د حسن مکه سمندر شي څوک تللې، څوک سپوږمۍ شي رانیولې، څوک زهرا شي ښکلولې. حسن پلار د مینې او مور د عشق، پکې پروت دی ټول سپین او تور د عشق. د خیال همه زور د عشق او پسرو شونډو بلې ښکلې اور د عشق. دا بابا د سر او سرور دی، دا تعبیر د جلال او نور دی. دا مکه د سترګو خندا کې، دا په هر کوڅه کې تور دی. د ادم د نوم بس یو دا سبب، د بهار سبب، د رڼا سبب، د هوا د ژوند او د ارمان قصه، د سرود د رقص او د جړا سبب. دا جواب د لکونو سوالونو دی او نشته هیڅ د ژوندون بل جواب. دا صوفي ته محراب او منبر خالی، لیونی ته کباب او شراب. د خیال او رنگ دنیا کې ده، پلوشه د مینې د یار ده. دا د رحم پیغام او وعده د وصال، را لېږلې غلام له دلدار ده. دا د مرګ سبب، دا د ژوند ضرور، دا د ګناه تعریف او معنا د نور. دا د عشق وجود، دا د عشق وجود، دا د مینې راز، دا د سوز خوند، دا مستی د ساز. هر نظر شراب د مستی ده. دا د روح لیونی میخانه ده. د بنده او آقا د زړه راز دی، د ژوندون او خندا افسانه ده. زما د مندو غنی خان د حسن په باره کې دا وایي چې او تپوس د حسن مکه سمندر شي څوک تللې، څوک سپوږمۍ شي رانیولې، څوک زهرا شي ښکلولې. چا دې تپوس وکړو چې دا حسن څه شی دی، یعنی د الله حسن څومره به الله ښایسته وي. نو غنی خان ورته وایي چې تپوس یې مه کوه، د دې اړو جواب نشته دی. سمندر څوک تللی شي، دا ناممکناتو کې دي. سمندر به څوک وتلي، داسې تله نشته دی، داسې تله نه ده جوړه شوې چې په هغې باندې څوک سمندر وتلي. او څوک سپوږمۍ شي رانیولې. سپوږمۍ څومره بره ده، د انسان خو دومره وس نه کېږي چې سپوږمۍ راونیسي بیا څومره لویه وي. او څوک زهرا شي ښکلولې. زهرا یو دغه دی، هم د سپوږمۍ په شان یو سیاره ده، هغه څوک ښکلولی شي. یعنی مقصد دا دی چې د الله د حسن او د الله د لویوالي او د الله د مینې، د الله د رحم د دې احاطه هیڅوک نشي کولی. قرآن کې راځي لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. هیڅ داسې نظر د چا نشته، نه د فرشتو، نه د نبیانو او نه د عامو انسانانو، چې هغه د الله د حسن، د الله د لویۍ، د الله د رحم، د الله د رزاقیت او د الله د هر صفت احاطه وکړي. نو غنی خان نه چې څوک تپوس وکړي چې د حسن، د الله حسن به څومره وي، نو دا غنی خان ورته جواب ورکړو چې دا د تللو څیز نه دی، دا د معلومېدو څیز نه دی. چې الله وفرمایل لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. هغه ته د هر څیز د وزن او د پیمانې فرق شته دی، دغه علم شته دی. هغه هر څیز په مقدار پیدا کړی دی، د هر څیز مقدار ورته معلوم دی، د هر څیز وزن ورته معلوم دی. او د هر څیز چې دی هغه څومره لوی څیزونه دي، هغه دغه د علم په احاطه کې دي. خو د الله د ذات او د الله د لویۍ، د الله د ښکلوالي، د الله د مینې او د الله د هر یو صفت احاطه تمام انسانان، تمام جنات او تمام فرشتي او تمام کائنات کوم یو شم نشي کولی. او یو وخت نه چې یو دا همیشه د پاره د الله د ذات او د حسن او د لویوالي احاطه به چرته مو نشي. الله به حد لوی دی. زموږ په ذهن کې نه راځي چې څومره لوی دی، څومره ښکلی دی. ګل څومره ښکلی دی، نو دې خو مونږ اندازه لګولی شو. خو د ګل خالق په څومره ښکلی، دا ګرانه ده، دا به نه کېږي. او یو پیره انسان ولیدو، بیا بله پیره د هر وخت به د دا په جنت کې به دا خیالي چې وهو همیشه دپاره به انسان الله دې موږ د الله سره د هغه په مجلس کې هم مجلس کې
د جنت په ژوندون کې چې به همیشه همیشه د پاره روزانه او هر غنټه او هر وخت به الله دیدار کیږي خو څوک به بیا په پته پوه نه شي چې الله څومره لوی دی. سبحان الله. حسن پلار د مینې او مور د عشق پکې پروت دی، ټول سپین او تور د عشق. دا حسن څه شی دی؟ دا د مینې پلار او د مینې مور دی. الله سبحانه وتعالی چې دا حسن خور کړی دی په دې مخلوق کې، نو دا د مینې پیغام دی چې یاره ستاسو خالق ستاسو سره مینه کوي. او په دې کې د حسن کې د تور او د سپین چې دی د هغې هغه زور د عشق هغه زور چې دی هغه پروت دی، پکې پروت دی، ټول سپین او تور دی. لکه د عشق هغه تور سپین چې دی هغه په حسن کې پراته دي. څوک حسن پرست دی او خدای پرست دی هغه ته سپین معلوم دی، او دغه په نظر کې بیا دام دی چې څوک د الله سره مینه نه کوي نو دغه ته دغه تور چې د مینې نه کولو نقصان څومره دی او د مینې کولو فایده څومره ده. د خیال همه زور د عشق پسرو شونډو بلې ښکلی اور د عشق. اوس د حسن ده الله د ښایست چې دی دقه د عشق زور دی، د خیال کول چې الله سبحانه وتعالی به څومره ښایسته وي، دا کائنات څومره په کائناتو دی غور کوي، نو د عشق زور هم دقه دی، د عشق روح هم دغه دی، او د الله تقاضا هم دغه ده، او عشق هم دقه ته وایي. او دا عشق څه کوي؟ په سرو شونډو بلې ښکلی اور د عشق. دا سرې شونډې چې دي د خپل محبوب په شونډو باندې هم د عشق ښکلی اور بلی. دا سرې شونډې چې سرې دي نو دا د الله په مهربانۍ او دغه په مینه کې سري. دا بابا د سور او سرود دی، دا بابا د سور او سرور دی، دا تعبیر د جلال او نور دی. حسن چې دی د نیکه دی د سور او د سرور، د خوشحالۍ او د ژوند سرور هم دا دی چې مینه نه په ژوند کې هغه بس ژوند دی، او دا تعبیر د جلال او نور دی. اوس د حسن چې دی هغه کو په انسان کې الله حسن یې ښی دی، او کو په ګل کې یې ښی دی، کو په بوټي کې ښی دی، کو په سپوږمۍ په نور او اسمانونو او ځمکو کې هر څیز الله ښایسته پیدا کړی. نو په هر څیز کې چې الله د حسن یې ښی دی، ښکلوالی یې ښی دی، دقه معنی ده د جلال او د الله د جلال او د الله د نور چې الله ښایسته دی او د الله د مینې ترجمان دی. دا مکان د سترګو خندا کې، دا په هر کوڅه کې تور دی. اوس دغه مینه د حسن چې دی خلق ځي که نه مکې ته یا جومات ته خلق ځي یا مندر ته خلق ځي، نو د دې لپاره ځي چې یاره الله ته قرب حاصل کړم، زه د الله عبادت وکړم نو الله ته به نږدې شم. نو دا اصل کې غني خان وایي چې حسن د کائنات حسن او مینه چې ده دغه د سترګو کې یو کعبه ده که نه، کعبه خو یوه ده الله د ځمکې په سر جوړه کړې ده چې څوک د هغې طواف وکړي نو الله ته هغه خوښ راځي. نو دا حسن د حسن پرستی یعنی خدای پرستی دا په خپلو سترګو کې یو کعبه ده. هر سترګې چې په الله مینی او د الله په لټون کې دا په خپل ذات کې دغه مکه او دغه کعبه ګرځي، او دا په هر کوڅه کې تور دی. موسی علیه السلام الله موندلی او لیدلی په کوه تور کې که نه، تور هغه میدان چې و صحرا چې وه، نو څوک چې هم اوس د الله قاعده جوړه کړې ده، خو نبیانو هغوی له خو به یو ځای خاص کړی و، لکه نبي علیه السلام په غار حرا کې د الله د نور دیدار کړی دی، لکه جبریل السلام او میکایل السلام لیدلي وو او هغې ورسره ملاقات شوی و، د الله پیغام ورته اورولی و. نو دغه شان موسی علیه السلام په تور کې د الله سبحانه وتعالی هغه نور لیدلی و او الله سره هم کلام شوی. نو د نورو خلقو چې نور څوک د الله عاشقان د هغو دپاره څه دی؟ هغوی دپاره په هره کوڅه کې دا تور دی، یعنی هغه په خپله کوڅه کې په خپل کور کې هم الله لیدلی شي چې کله په دې کې د حسن پرستی هغه ماده او صلاحیت وي او د خدای پرستی په دې کې پرته وي. دغه د په هر کوڅه چې دی تېرېږي بس دغه تور دی، دیو پکې الله یې نه. یعنی کائنات چې کوم سیستم غور کې نو د هر سیز کې الله او د الله قدرت او د الله محبت او د هغه مینه او د هغه رڼا پټه ده او ښکاري پکې. د ادم د نوم بس یو دا سبب، د بهار سبب، د رڼا سبب. اوس ادم له چې الله سبحانه وتعالی په دې ټول کائنات کې یو مقام ورکړی دی او یو عزت ورکړی دی، د ټول کائناتو شهزاده پیدا کړی، دی ولې پیدا کړی؟ د دې حسن پرستی په وجه باندې. په نور مخلوق کې حسن پرستی نشته دی.
او د بهار سبب د رڼا سبب هم په دې کې دا چیرې د حسن پرسته بهار خسته کنه او رڼا پکې د تیارنی خوخه د رڼا خوخه ذکر رڼا وي رڼا کې حسن دی رڼا ده پکې رڼا ورته وي کنه نو رڼا حسن یو چیز دی نور چې د الله ورته وي جلال ورته د الله وي نو د ادم کې دغه یو خوې الله یې خېده چې د حسن پرست دی نو ځکه الله سبحانه و تعالی په کائناتو کې صرف د انسان سره مینه کوي د حوا د جون او د ارمان قصه د سرود د رقص او د جړا سبب وس یوازې په انسانانو کې ادم نه دی لکه نارینه نه دی زنانه هم حوا به یعنی زنانه هر زنانه داغه د جون او د ارمان قسم د حسن پرستی د کوغم زنانه زمونږ خويندلونه هم ګول تکتل شي هغه د حسن نه متاثر کېدل شي نو هغه په دې حسن باندې الله سبحانه و تعالی ته رسیدي شي یعنی که حوا به په الله مینوا او آدم علی السلام او یا د انسانانو کې کونر او خزل الله دومره عزت ورکړي دي نو هغه د محبت په وجه باندې ورکړي او د حسن پرستی په وجه ورکړي دي دا جواب د لکونو سوالونو دی نشته هیڅ د ژوندون بل جواب اوس دا حسن چې دی دا د لکاو سوالونو لکه یو ذات ته تعالی دل نه دی او داغه معرفت پیژنګلو بیا داغه مندل پدې کې هو یو لوی سفر دی نو څومره لکاو سوالونو مخې ته راځي نو الله څومره آسان کړی دی بس د حسن درکړی دی او په دې حسن کې د ټولو سوالونو جواب دی کو څوک داسې خلق ته چې هغه الله نه مني او خدای پرست نه ماده پرست دي او هغه د الله د حسن سره کار نشته دي نو هغه قسم قسم سوالونه کوي نو دقه د کائنات د حسن او د انسان د خایس او د انسان کې د مینې د ماده دغه د ټول سوالونو جواب دی دا صوفی ته محراب او منبر خالی لیونی ته کباب او شراب دی لیونی ته کباب او شراب یعنی صوفی اکثر صوفیان چې دي د الله ولیان دا څوک منبر ته نه پریدي او نه محراب ته پریدي په دې باندې په منبر او محراب باندې په هر زمانه کې ظاهر بین علماء قبضه کړي نو حسن د الله حسن پرستی او د الله لټون چې دی دا څه دی دا صوفی ته او د الله لټون کی ته چې دی الله سبحانه و تعالی دا یو محراب جوړ کړی دی او دا یو ته منبر چې زړه د منبر او محراب د تخالی دي منبر او محراب د جمعات چې دي دا د دې علامت دي چې د تسوک راضي او د دې څوک نمائندګي کوي نو دا الله والا خلق ته خو نه جمعتونه خو په یو محله کې یا په کلی کې یو یا دوی نو سفیان خو ډېر کې دی چې په الله مین ډېر کې دی چې هغه ته الله محراب او منبر کوم څه جوړ کړی دي دغه حسن او دغه حسن پرستی چې ځا د الله په تلاش کې وځه او لیونی ته یعنی څوک چې په الله باندې مینی نو هغه ته د حسن چې دی دا کباب هم دی او شراب هم دی یعنی د الله داغه د خېټه کاروم د الله په دې لټون کې دی او د الله په مندلو کې دی په معرفت کې دی او داغه د مستی لکه داغه مستیم د الله په مینه کې ده او د خیال او رنگ دنیا کې دا پلوشه د مینې د یار ده دا د خیال او رنگ دنیا کې دا حسن چې دی نو دا یو رڼا ده د الله د مینې پلوشه د مینې د یار ده یعنی ګوره کو الله د انسان سره مینه نه کولې زما عزت مندو نو الله برنا نه پیدا کړي الله به ګونه نه پیدا کول ته شزغیبو الله به غبین نه پیدا کو زهر بو ټول به زهر الله به غنه نه پیدا کو زقوم به ټول پیدا وو تور چې ورته کنه تور به پیدا شو خو نه ګوره نو د حسن او د خوګوالي سيزونه الله ډېر پیدا کړي خسته سيزونه هر سیس خسته تاسو ګوره کیکر پلوسه جوړته کنه زه ګورم په پلوسه کې ګول دی هر کله داس غیدي میوه پکې نشته خو ګول پکې دی یو بوټه دی په ملیشیا کې هغه ته دغه هغه ټچ می ناٹ چې ورته وي کنه دی وته پکوس سمالو وي یعنی هغه شرمېږي ایله چې ګوتې ورړې نو ارا ټول شي هغه خپل پانی را ټول کې وچ شي حساس هغه ډیر زیات هغه کې دومره دغه دی ازغی دی یقین وکړي شکرانه ولې نشي او الله سبحانه و تعالی پای کې مګولونه مونږ ته یې خېدي کارزي جوړته سمره دغه تاسو بلی دې هم په پټوږي کنه اوس په یې نه مخکې به هغه کې ګولو نه نو دا په هر سیس کې چې الله دا حسن خور کړی دی او هر شی چې الله خپل پیدا کړی دی نو دا څه ده دا ته الله د مینې هغه پلوشه ده کنه چې الله ستاسو سره مینه کوي کنه او دا د رحم پیغام او وعده د وصال
را لېږلې غلام نه دلدار ده هم دقه ماشاءالله ګوره خبر راله چې یاره موږ چې چا سره مینه کوو نو آیا هغه ذات به زمونږ سره عدل کوي زمونږ سره به رحم کوي په موږ به ترس کوي زمونږ سره مینه کوي که نه کوي زمونږ نه خو د مینې مطالبه کوي خو آیا زمونږ سره مینه کوي که نه کوي نو نه غني خان وایي چې او دغه د رحم پیغام دی دغه د وعده د وصال ده چې یاره راځئ زما سره به میلاویږئ زما سره بیا همیشه دپاره یی او دا غلام له دا پیغام الله د کائناتو په ذریعه یو خو الله سبحانه وتعالی نبیان را لیږلي او کتابونه دي د هغې په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی هغه پیغام را لیږلی دی د وصال چې تاسو به زما سره ملاقات کوئ او یعنی ټول عمر په دنیا کې اوسئ نه تاسو مسافر یې ما لیږلي او ماله به راځئ او دیو په کائناتو کې الله دا حسن خور کړی دی نو الله والا خلق د دین هم یو دغالی ګوره کو یو نبی نه راغلی او یو کتابونه نه راکوشي خو د کائنات چې دي چې دا الله پیدا کړی انسان له نو خامخا به د کائناتو نه رب پیژني چې را دا سچ دي دا چا پیدا کړی او دومره خسته چې پیدا کړی دا زما د پاره دي او هغه په ما مین دي نو دا د الله یو پیغام دی دا د مرګ سبب دا د ژوند ضرور دا د ګناه تعریف او معنی د نور اوم دا حسن چې دی د الله سبحانه وتعالی د غمین او د حسن دا د مرګ سبب دی او دا د ژوندون هغه سخت ده یعنی ژوند الله انسان له ورکړی دی د دې لپاره چې ته به زما لټون کې او ما به پیژنې ما به حاصلې نو د لټون کې همیشه دپاره یو ضروري نو دا لټون په دې ژوند کې پس د مرګ بیا نشته دی پس د مرګ خو به هر څه موږ ته په ښکاره شي او دا د ګناه تعریف او معنی د نور اوس هم دقه د رڼا څه معنی ده نو حسن یې معنی ده او د ګناه څه تعریف دی څوک چې د حسن نه انکار کوي دغه د دنیا دغه د ګناه تعریف دی دا د عشق وجود دا د مینې راز دا د سوز خون دا مستی د ساز هم د حسن چې دی دا د عشق وجود دی او دا د مینې راز دی او دا د سوز خون دا مستی د ساز دا د سوز یعنی دا کم خفګان چې کم تکلیف چې د الله په لټون کې یا د معشوق په لټون کې سړی ته ملويږي نو دا د هغه خوند دی د سوز خوند دی او دا د مستی هغه ساز دی یعنی د مستی جون دغه دی چې حسن پرستی او الله سبحانه وتعالی انسان له دغه ماده ورکړي دا په ډیره پیمانه باندې نو دغه حسن پرستی په لار باندې تک کول د مینې په لار تک کول دغه چې دی دغه د مینې راز دی هر نظر شراب دی مستی ده دا د روح لیونی میخانه ده و دا د الله د حسن چې دی الله سبحانه وتعالی دومره مین دی او دومره خسته دی څوک چې خسته یې هغه له ګوره تاسو په دې انسانانو کې مو ګورئ که نه څوک چې خسته یي هغه له الله خو یې ډېر خسته ورکوي خسته یوازې دا نه چې پرنګ خسته یي که نه څوک په خاندان خسته یي څوک په علم باندې ډېري څوک په دولت باندې څوک وجود ولا خسته ورکړي لوی ورکړي چا کې چې څوم صفت الله چولی د هغې صفت د زغملو د هضمولو صفت هم الله پاک اچولی داسې ولړم لوی ورکړی دومره مینه ناکومي نو الله چې دومره ښایسته دی چې هر شی ښایسته پیدا کړی دی نو هر نظر شراب دی مستی ده او دا د روح لیوانۍ میخانه ده نو د الله سبحانه وتعالی چې هر شی ښایسته پیدا کړی نو د الله هر څه هر اړخ چې دی هغه مستی ده شراب دی یعنی مینه ده او په مینه کې دا مستی ده او دا د روح لیوانۍ میخانه ده هم د حسن او د الله د موندل چې دی او حسن پرستی او د الله لټون دغه د روح لیوانۍ میخانه ده کوم روح چې د الله په لټون کې نه نو د په لړزان به د مستی ونه کی نو د روح هغه مستی چې دا هغه د الله په لټون کې ده او لټون پس کېږي په حسن باندې کېږي په رڼا باندې کېږي ته چې یو شی ګورې لکه موږ چې سیز ګورو کنه شیرانو ورک شوی دی نو خامخا رڼا به پکاري کو ته کتور شپومي مثال د گاډي چابي زمانه ورک شوی دا شپه ده نو ته کتور تیار کی نه زخ بیا نشم کتلې دې پاره به رڼا چې زما سره ټارچي زما سره لایټي نو زه بیا د گاډي چابي کتلې شم دغه رنګي بیا د سار نور ته به انتظار کوم چې نور راوخیږي نو الله زمونږ نه په تیار کې دی په پرده کې دی د به څنګه لټه نو هغه الله رڼا را لګل او دغه رڼا څه ده حسن دی
دا بنده او آقا د زړه راز دی، د بنده او آقا د زړه راز دی، د ژوندون او جنت افسانه ده. دغه رڼا او دغه حسن چې دی دا د بنده او د آقا د زړه راز دی. یعنی دا بنده به د خپل آقا سره په څه ملاویږي، څنګه به یې لټوي، په دغه رڼا به یې لټوي. دغه یو تار دی د رڼا ګر، یو نری د رڼا تار دی. نو الله به موږ مومو چې زموږ سره حسني او حسن د لیدو دپاره د زړه سترګې پکار دي، او په زړه کې بیا د حسن پرستۍ هغه صلاحیت هغه الله په انسان کې ایښی دی. بعضې خلک غلط استعمالوي، هغه په مجازي عشقونو کې یا په ماده پرستۍ کې مبتلا شي، نو هغه نه بیا الله ورک شي، هغه بیا الله نشي موندلی. نو زما عزتمندو د ژوندون او جنت افسانه ده. د دې ژوند دقه فلسفه ده، دقه مقصد دی چې دا ژوند الله موږ له د دې دپاره راکړی دی چې موږ په الله ولټو. او د جنت فلسفه هم دغه ده چې هلته کې د الله د دیدار نه هر وخت زموږ سترګې یخي. زما عزتمندو که چېرې دا ویډیو تاسو ته ښه راغلي او خوښه شوي مو وي، نو دا د الله د رضا دپاره بل ته ورسوئ. زما دا وس دی چې زه تاسو ته در ورسوم، ستاسو دا فرض دی چې بل ته ورسوئ. ستاسو یقین وکړئ په الله باندې چې زما د یوټیوب د چینل نه یا خپل شهرت هیڅ تمه مې نشته چې را اډو شوق مې نشته چې مشهور شوې. 50 کاله مې په خاموشۍ کې تیر کړو، نو پس ته 50 کال نه کو شهرت میلاو شي، نو دا بسي الله دې زموږ مدد وکړي. او دغه رنګې 50 کاله زه الله سبحانه وتعالی بغیر د یوټیوب نه وپاللم، ښه رزق راکړی، نو پس ته دې نه به یوټیوب ته مې سپاري. دا د الله سبحانه وتعالی عدل نه دی. زه دا چینل چې چلوم نو تاسو ته د غني خان هغه پیغام در رسوم، ځکه چې د غني خان په پیغام کې مینه ده، ژوند دی او حسن دی.